پیغمبر علیہ السلام فاطمه رضی الله عنها ته فرمایل ای فاطمه پاسه او خپل قربانی ته حاضر شه او ستا قربانی چې کله کېږي او څاروی ذبح کېږي هغه په خپلو سترګو سره ووینه ځکه د هغې د وینې لومبنۍ قطره چې ځمکې ته رسي دې سره به ستا ټول مخکیني ګناهونه معاف کېږي. فاطمه رضی الله عنها تپوس وکړه چې د الله رسول دا فضیلت زموږ د اهل بیتو یعنی د پیغمبر علیه السلام د خاندان سره خاص دی که یا دی کې موږ او ټول مسلمانان شریک ټول د دې مستحق یو. پیغمبر علیه السلام وفرمیل دا زموږ دپاره هم ده او د ټولو مسلمانانو دپاره ده. نو مستحب او افضل خدا ده چې د قربانۍ والا په خپل لاس باندې ذبح وکړي. که د سوزر په وجه باندې دې ذبح نشي کولی نو کم از کم د ذبح په وخت کې د ده هلته موجودېدل پکار دي چې د خپل ځناور او خپل څاروي ذبح کېدل په خپلو سترګو باندې وویني او د هغه کله وینې تویږي نو چې دا دی ویني دې سره به د ده ګناهونه الله پاک معاف کوي. بیا د ذبح په وخت کې د یو څو خبرو خیال ساتل پکار دی. یو چې کله څاروي حلالي نو د هغې نه مخکې ورته ګیا واچوه اوبه واچوه اوږې تږې ساتل دا مکروه دي او کله چې مذبح ته قربانګاه ته څاروي بوځي نو هغه وخمه راکاږیم دا مکروه دي. اسانۍ سره څاروي راوغورځوه بېځای سختي کول په څاروي باندې دا مکروه دي او داسې راوغورځوه چې د ده مخ قبلې طرف ته شي او څلور خپو کې ورله درې خپې وتړه یو خپه کولاو پرېږده چې دنه دا سا په اسانه باندې وځي. چاړه تیزه که او تیرې که ځکه چې په پسه چاړه باندې څاروي حلالول دا مکروه دي او چاړه که تیزې او تیره کې نو د ځناور نه او د څاروي نه پټه چاړه تیره که ځکه دا مکروه دي د څاروي په مخ کې چاړه تیره کول. د څاروي د راغورځولو نه او د هغه د خپو تړلو نه مخکې چاړه تیره که د هغې نه پس چاړه تیره کول دا مکروه دي. حدیث شریف کې راځي یو سړي څاروي راوغورځو او بیا د هغې نه پس چاړه تیره کوله نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې تا د چیلي له د یو مرګ نه زیات مرګونه ورکول غواړي نو دا مناسب نه ده چې څاروي دې راوغورځو د هغې نه پس ته چاړه تیره کړي او د یو څاروي په مخ کې بل څاروي مه ذبح کوه مه حلالوه بلکې د ماشومانو مخکې هم څاروي مه حلالوه ځکه یو ځای کې داسې شوي چې پلار کور کې چیلې حلال که ماشومانو ورته کتل او بیا څه ورځې پس کور کې څوک شته نه هغه یو ماشوم چاړه راواغېسته او بل ماشوم یې سمله وي بابا داسې چیلې حلالو او هغه خپل رور یې حلال کړ نو دې کې هم لږ احتیاط پکار دی د ماشومانو مخکې څاروي نه حلالو او په ذبح کې سختي نه کوو چې سر د جسم نه جدا کو یا حرام مغز په دې سټ کې چې هغه کم سپین رګ دی هغې ته چاړه ورسي نو دومره سختي به هم نه کوو بلکې څلور رګونه دي دوه د وینې رګونه دي یو د خوراک نالی ده او یو د سا نالی ده دا څلور رګونه کټ کول پکار دي او د سټ د طرفې نه ذبح دا مکروه ده دې کې څاروي ته ډېر زیات تکلیف میلاویږي او چې کله څاروي حلال شو نو د هغې نه پس چې څاروي تر څو پورې یخ شوي نه دي او د هغه نه پوره سا اوتې نه ده نو د هغه نه سرمن نه وباسو د هغه نه سر نه جدا کوو کله چې ترې پوره سا ووته څاروی یخ شو د هغې نه پس ته بیا سرمن هم وباسو او بیا د هغې غوښه هم کټ کوو. کم کس چې څاروي ذبح کوي نو هغه له پکار دي چې په ژبه باندې بسم الله الله اکبر د دې اهتمام وکړي. د قربانۍ نیت صرف زړه سره دې وکړي په ژبه باندې ویل ضرور نه دي او که کم کس ته دا آیات یادي نو د دې د وینا اهتمام دې وکړي. انی وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين او چې کله څاروي حلال کړي نو بیا دې دا دعا وي اللهم تقبله مني كما تقبلت من حبيبك محمد وخليلك إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. که چاله دا په عربۍ کې نه ورځي نو داسې دې ووایي چې یا الله دا قرباني زما د طرف نه قبوله کړي لکه څنګه چې تا قرباني قبوله کړې وه د امام الانبیا د سید الانبیا د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نه او د ابراهیم علیه السلام نه دغسې دا قرباني زما د طرف نه قبوله کړي.
کله چې قرباني وشوه او په قربانۍ کې څومره ملګري شریک دي 4 کسان 5 6 اوه کسان نو که دا د یو کور کسان دي او دا غوښه ټوله یو کور ته ځي او کور کې شریک دي نو که دوی بیا تله استعمال نه کړي نو بیا خیر دی خو که چېرته دا د بار کسان دي او په یو څاروي کې رایوځای شوي د ټولو په کیسې دي نو بیا دې په اټکل باندې تقسیم نه کوي بلکې په تله دې تقسیم وکړي ځکه غوښه که چاته کمه لاړه زیاته لاړه او دې کې د سود خطره ده او بیا به ټول ګناهګارېږي نو په تله باندې په وزن باندې د هغې تقسیم وکړي هر کس ته خپل حصه میلاو شوه نو بیا که یو کس ډیر غریب دی او کمزوری دی او اهل و عیال د ده زیات دی او غوښه کور کې ځان ته ډیره ساتي نوم ګنجایش شته خو مستحب طریقه دا ده چې د غوښې 3 حصې جوړې کړي یو د خپل کور والا دپاره او دویمه د رشته دارانو دپاره او دریمه د فقراو د محتاجانو دپاره نو یو حصه به خپل کور کې د خپل اهل و عیال دپاره کیږي او دویم د رشته دارانو دپاره به یو حصه مقرر کړي ځکه چې دا صله رحمیم ده او دا صدقم ده حدیث مبارک کې راځي ما عمل آدمی فی هذا اليوم افضل من دم یحرق د غټ اختر په ورځ باندې د ټولو نه بهترین عمل افضل عمل دا قربانی ده دا د قربانۍ د څاروي هغه وینه ده چې هغه توی شي دې ته یو عمل نه رسی خو لیکن پیغمبر علیه السلام فرمای الا ان یکون رحما توصل مگر یو عمل د دینم افضل دی ادا چې رشتہ دار سره رشتہ داری وپاللی شي د رشتہ دار سره صله رحمی وکړي شي یو رشتہ دار تا سره رشتہ ختمه کړې ده او تا سره تعلق ختم کړی دی او ته په دې ورځ باندې هغه سره رشتہ جوړه کړي او د هغه اکرام وکړي د هغه خیر خبر والی او د هغه سره تعلق دوباره بحال کړي دا افضل عمل دی اوچت عمل دی نو د دې خیال وساتو په دې ورځ باندې د خپلو رشته دارانو خیال وساتو او درېیمه حصه د فقیرانو ده او د محتاجانو ده په چم ګاونډ کې علاقه کې څومره فقیران دي محتاجان دي مسکینان دي یتیمانان دي کونډې دي د هغوی خیر خبر والو د هغوی خیال وساتو په هغوی باندې د غوښې تقسیم وکړو په هغوی باندې فراخي وکړو اوس که چا قربانۍ کیسه نیولې ده د مرده دپاره مړي دپاره نو که دا د دې 2 صورته دي که چېرته مړي وصیت کړی دی چې یاره زما د طرف نه قرباني وکړي پلار وصیت کړی بچي ته چې یاره زما د طرف نه به د قربانۍ څه نیسي نو دا غوښه به ټوله تقسیمې دا ځان دپاره نشي ساتلی او که چېرته وصیت یې نه دی کړی او بچی وایي چې زه مور له قرباني کوم پلار له قرباني کوم رور له کوم او هغه وفات شوی دی نو دا غوښه دی په خپله هم استعمالولی شي او هغه تقسیمولی هم شي